د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند ته زیات خوښ دي. وایي جګړه د حل لاره نه ده، هره شخړه ستونزه چې رامنځته کیږي باید د خبرو له لارې حل شي. موږ ډېر خوشحاله یو چې مولوي صاحب مجاهد یعقوب تللی دی قطر ته، اوس هغه ماشاءالله د اوربند اعلان وشو. نو موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې باید همیشه اوربندونه وشي او هېڅ څوک د موږ په ملک باندې یرغل ونه کړو، او که څوک یرغل کړو نو بیا او دغه رقم پیښې رامنځته کېږي نو حتما دغه موږ ټول د دغه ملک خلک په دې خوشحاله یو چې جنګ ودري او جنګ هېڅ د حل لاره نه ده. مجاهدینو کور آباد جنګ یې نه غوښتل او مخکې خو پاکستان خپله نه درېدل او په اشاره کې وګوره کرکټ والا څوک چې شهیدان ډېر غټ شهادت وو نو دا خو ظلم یې کولو پاکستان او مجاهدینو د میړانه وه چې وروره خپل جواب یې ورکړه او نو اوربند ته خوشحال یم، خو جنګ نه غواړو. مخکې مو مجاهدین وایي چې جنګ نه غواړو. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي افغانستان تازه د آرام ساه اخیستې او نه غواړي له کوم هیواد سره ځان ښکیل کړي. نو له نورو هیوادونه هم غوښتنه کوي چې په افغانستان کې مداخله ونه کړي. ما غوښتنه دا ده چې افغانستان کې د کار نه لري، د افغانستان ولس کې د افغانستان حکومت کې د کار نه لري، افغانستان یې باره مه پرېږدي. موږ د حکومت د خوښې وړ موږ ډېر خوشحاله یو. افغانانو جګړه نه غوښته خو افغانان خلک مجبوره کوي چې یو جګړه وکړي. ولې یو سړی راجګ شي په افغانانو کې؟ ولې دلته کابل کې بریدونه وشو، ان په ډېرو ولایتو کې بریدونه وشو، په دغه کې هم خلک خوږېږي. د ویلو ده چې د افغانستان اسلامي امارات د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ پلاوي په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړه لیک لاسلیک کړ.